طالبانو بالاخره د ملګرو ملتونو ادعا ته ځواب ورکړ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو ډلو شتون او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څارونکي ډلې راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه د مۍ په 10مه چې د غبرګولي له 9مې نیټې سره برابره ده په دې اړه یوې اعلامیې کې ویلي چې پر افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته نړۍ او سیمې ته د هر ډول خطر پیښېدو مخه نیول شوې او په خبره یې طالبان هڅه کوي چې له سیمې او نړۍ سره د باور وړ فضا رامنځته کړي. په یاده اعلامیه کې ویل شوي د افغانستان اسلامي امارت پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ اړیکې نږدې پاتې دي او د القاعدې شبکې مشر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره بیعت کړی دی. په راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ارزونې ښیي چې القاعده د طالبانو تر واک لاندې خوندي پټن ځایونه لري او د دې شبکې غړي په افغانستان کې د فعالیت ازادي لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د تیر کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د القاعدې مشر ایمان الظواهري یو شمیر پیغامونه ثبت کړي دي او دغه پیغامونو ریکارډ کول ښیي چې د القاعدې مشر د 2022 کال تر فبرورۍ پورې ژوندی و. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.